شعر او ادب درنو مینوالو د افغانستان په معاصره شاعرۍ کې ښاغلی عبدالوهاب سرتیر هغه تکړه غښتلی او خوږژبی شاعر او ادبي سټه ده چې د ده د نوم سره د ادب او فرهنګ مینوال آشنا دي. ښاغلي سرتیر صاحب په خپلو لیکنو، شعرونو او ملي ترانو کې د هیواد او هیوادوالو سره ژوره او سپېڅلې مینه، د ټولنیز ژوند کلتوري او معنوي ارزښتونه، د وطني، ملي او انساني احساساتو پیغامونه، د ښکلا او مینې خوندور او رنګین خیالونه او فکرونه په ډیره خوږه، ساده، روانه او هنري ژبه داسې انځور کړي دي چې په لوستلو او اوریدلو یې د هر بااحساسه انسان په ذهن، زړه او روان کې افغاني، پښتني، ملي جذبات او ولولې راپاروي. ما د ښاغلي سرتیر صاحب یو ښکلی او په زړه پورې شعر انتخاب کړی دی، تاسو د ادب درنو مینوالو ته یې وړاندې کوم. د شعر عنوان دی د سبا باده چلیږه. د سبا باده چلیږه چې بهار در سره راشي. د سبا باده چلیږه چې بهار در سره راشي، خوشبویي د یار د څڼو په وار وار در سره راشي. د سبا باده چلیږه که نرګس کوله کډه، چې ګلاب د ننګرهار مې په دې لار در سره راشي. د سبا باده چلیږه که نرګس کوله کډه، چې ګلاب د ننګرهار مې په دې لار در سره راشي. د سبا باده چلیږه ویشه زیری د سپرلیو. د سبا باده چلیږه ویشه زیری د سپرلیو، که وژمې د سرو غاټولو لالهزار در سره راشي. د سبا باده چلیږه مال یار سره یو ځای کړه. د سبا باده چلیږه مال یار سره یو ځای کړه، چې د پای ټکی د ستړي انتظار در سره راشي. د سبا باده چلیږه چې د لمر وړانګې تازه شي. د سبا باده چلیږه چې د لمر وړانګې تازه شي، چې له سره خمار ووځي او دیدار در سره راشي. د سبا باده چلیږه چې ښکلا لمن ښکاره کړي. د سبا باده چلیږه چې ښکلا لمن ښکاره کړي، د هنر د شاهکارونو لوی شاهکار در سره راشي. د سبا باده چلیږه چې د مړو وچ رګونه. د سبا باده چلیږه چې د مړو وچ رګونه، د رباب په شان سور شي، په گفتار در سره راشي. د سبا باده چلیږه چې سرتیر هجر ځپلی. د سبا باده چلیږه چې سرتیر هجر ځپلی، ګوندې وي چې لاس نیولی زما یار در سره راشي. د سبا باده چلیږه چې بهار در سره راشي، خوشبویي د یار د څڼو په وار وار در سره راشي. خوشبویي د یار د څڼو په وار وار در سره راشي.